او دا خلک بې ګناه ولې په بم بارود قتلېږي؟ دا خلک اوس د دغه سوال جواب غواړي استاد جي. سوال او جواب به کېږي، خبرې اترې به کېږي، خو مخکې له دې نه موږ دا هم غواړو زمونږ سوچ دا دی یا دا لیګسي مخکې وړو چې هر ماحول کې داسې یو ښکلي ډول باندې موږ ناستو چې زموږ ذهن ته تاله نه وي. زمونږ د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایډوکیشن فاونډیشن معنا، مقصد، ویژن او مشن دا دی چې هلته زمونږ د ذهنونو دروازې ازادې وي. نو مخکې له دې نه چې تاسو سوال وکئ یا زمونږ دا پوره چې اوس موږ کومې خبرې وکړې ستاسو ذهن ته څه خبره راغلي موږ به په آسانه پښتو کې تاسو ته وایو. اگر چترال سے ہمارے لوگ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اردو میں بات کریں ان کے لیے. اگر چترال ہم آ گئے تو پھر خوار میں اور شینا میں ہم بات کریں گے. ځکه چې مورنۍ ژبه هم ډېره مهمه ده. نو کوهستان ته چېرته لاړو نو کوهستانۍ کې به خبرې کوو چې په دې خبره موږ پوه شو. موږ مقصد دا دی. اوس زموږ سره شاعران راغلي دي، مشران راغلي دي چې سټیج ته یو یو راغواړم دا به وخت ډېر لري. بیا د دې نه وروسته ډوډۍ زموږ انتظار هم کوي. نو په خپلو څوکو ناست زمونږ د شاعرانو نه به یو شعر دوه درې هم اورو، د هغو کمنټس به هم ریکارډ کړو او د هغو څه سوال وي هغه به په ریکارډ باندې راولو. نو زمونږ سره چې کوم لومړی شروع به زه کومه نو هغه زمونږ د راشد خان راشد چېرته دی؟ هغه شته دی که نشته دی؟ راشد خان راشد په دې موقع کې بیا اکثر شپې وباسي، هغه به راشي چېرته واشروم ته تللی دی. د دې په څېر زمونږ بل ملګری وحید اچکزی صاحب موږ سره ناست دی، یو به خپله څه خبره وکړي او که څه عام د چا شعر ویل غواړي چې لږ دا ماحول کې یو ډېر راپیدا شي راځو به بیا به ردونه ټول. وحید اچکزی صاحب د جنوبي پښتونخوا د هنر د سندرې یو ډېر لوی نوم دی او ډېر دروند پښتون دی. د لاسونو پړقا ورله هم وکړي وحید اچکزی صاحب. تاسو کمنټ به موږ ریکارډ کوو زموږ چې کوم دا ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایډوکیشن فاونډیشن دی د دې په اړه باندې او بیا که ذهن ته څه سوال راځي نو هغه هم راولئ. زموږ چې کوم کیمرا ټیم دی هغه راشي جي خان سپیشلي زموږ د ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایډوکیشن فاونډیشن جي وحید اچکزی صاحب. ډېره مننه افسر عباس صاحب ستاسو او د ایم ډي صاحب د څومره هم ارګنایزرز دي دومره ښایسته ایونټ ارینج کولو دپاره. زه به دا ووایم چې دا یو دومره ښه اقدام دی زموږ د پښتنو د دغه ځپلي قوم